ادبیات کاروي دا د دولت ساز ټیم له ادرسه تاسو ته ویل کېږي لکه مثال دی ډېری مثال دوی به خپله لري تاسو ته وایي چې هغه ادبیات وکاروئ چې هغه نه دوی دی وایي چې موږ چېرته او کوم وخت کې د کوڅې ادبیات کارولی که اصولي صاحب ته معلوم وي زه به ځواب لکه بله ورځ ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب غني ته وکارول ډېر ما غوښتل چې د ده خولې نه دا خبره واورم عریضه صاحب اجازه راکړه چې دا بحث واضح کړم موږ مسلمانان یو قرآن کریم د زندګۍ طرز العمل زموږ لپاره جلا جلا بحثونه مطرح کړي قرآن وایي کله چې ځي سترګې دې کنټرول کې ساته لاسونه خپې دې کنټرول کې ساته اندامونه دې کنټرول کې ساته په دې کې د قرآن شریف آیات دی چې کله ته خبرې کوې خبرې دې تیزې مه کوه داسې غږ مه وباسه چې په خلکو باندې بد تاثیر وکړي او دا غږ یې بیا تشبیه کړی دی د خره د غږ سره ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بنا دا د ډاکټر عبدالله خبره نه ده دا الهي حکم دی چې موږ باید په خبرو کې چغې ونه وهو شور ونه کړو غالمغال ونه کړو دا چې دوی د اسلامي ارزښتونو خبر نه دي یا معلومات کم دي دغه اصطلاح چې تاسو وکاروله دغه اصطلاح اجازه راکړه ټولو نه یو شي ته راځم یو شي ته د اسلام د پردې لاندې چې څه کوي هغه کوه دوی هم یو چاته د خره خطاب کوي د قرآن د مقدس دین ګوره د مقدس د اسلام د مقدس دین د قرآن شریف د آیاتو تر لاندې دغه کار کوي دغه د خره ادب څوک نوبت زما ده اجازه راکړه دا چې نوبت یار څوک د اسلام نه استفاده کوي چې هدف یې څوک ورته معلومات دی یو بل دا ده چې د دوی د ټاکنیز ټیم ویا لومړي مرستیال صالح زموږ د دې خاورې هزاره محترم قوم ته توهین وکړه د هغوی په سپېږموی ملنډې وهلې چې دا هم پر انسانیت ریخشن دی او هم د خالق الایزات پر خلقت ریخشن دی ځکه دا پوزه که غټه ده که وړه د الله تعالی ورکړې ده نو د الله تعالی په کارونو باندې تبصره کول خبرې کول ملنډې وهل دا ان تر کفر تر سرحد رسیدي اجازه راکړه دا بحث پوره کوم دا ارګ مشر په ننګرهار کې زرګونو خلکو ته په غونډه کې وویل چې ما سره سمه سیالي مه کړه زه خر په ونه خېجوم د دې څه معنی دا ادبیات د کوڅې دي که دا د ارګ ادبیات دي ښه همدې مشر دی د کوچیانو غونډې ته په کابل کې وویل چې تاسې د ډول خلک یاست د دې څه معنی د خدای په خاطر ډاکټر صاحب دغه ته باید ځواب ویل چې توازن برابر شي اصولي صاحب زه دا خبره پوره کوم ډاکټر صاحب عبدالله چې کومه خبره کړې دا د ذاتي خبره نه ده دا قرآني حکم دی قرآن موږ ته حکم کوي چې تاسې په خبرو کې توازن یعنی هغه ټون د غږ مه پورته کوئ سلو خبرې وکړئ اصولي صاحب هغه موضوع چې په ننګرهار کې ولسمشر وکړه که څه ورته لري چې هغه توازن برابر شي موږ خبرې د قرآن په اساس زه یوې مسلې ته راځم هغه دا ده صالح صاحب چې هغه موضوع ویلې ده د دوی د ټیم یوه غړي یو ساعت مکالمه راووته او هغه یې د ورور قوم هزاره د هزارهګانو په مورد باندې دوی وغږېدل او د هغې په مورد توهین حتی دومره توهین یې کړی و چې حد نه درلود هغه مسله یې راخیستې وه چې د دوی د ټیم یوه غړي دغه مسله ویلې ده هغه اوس په موږ راتړي ګوره بلې مسلې ته دوی وایي چې موږ د قرآن په اساس خبرې کوو قرآن کې ډېر مسایل دي ګورئ خبرې دې تیزې مه کوه غږ دې مه لوړوه قرآن کې ډېر مسایل دا دي ټولنیز ادب دي قل اعوذ برب الناس ګوره په دې سوره کې په آخر کې ویل شوي دي چې که هغه د پیریانو له جملې څخه وي او که د انسانانو له جملې څخه وي د هغې وسوسو څخه او د هغه د شر څخه امان غوښتی انسان دا په دې معنا ده موږ هم دغه آیت راخیستی شو چې دغه تاسو شیطاني اعمال چې کوم کوئ د هغې څخه موږ امان غواړو په قرآن کې ډېر مسایل دي دا په دې معنا نه ده چې هغه راواخلم په دغه ځای کې دغه ادبیات وکاروه چې ځای نه د قرآن د سپېڅلي ګورئ د قرآن د سپېڅلو احکامو لاندې دوی هغه څه کوي لکه پخوا چې هغه شاعر ویلي وو او شاعر چې ویلي د ګیرې لاندې ویل که ډمې ګډوي او که قمار وهي که شراب څکي که هر څه کوي دا کار دې نه کوي اسلام دې نه کاروي سو استفاده دې نه کوي د اسلام څخه اصولي صاحب ستا خبره خلاصه شوه زه اصولي صاحب نه ملامته کوم که دا اوس ترنه پوښتنه وکړم چې مونځ تېر کړه مونځ یې نه دی زده دا په دیني دا کار کوو سره اوس به سره کینو د قرآن تلاوت به دا هم وکړي زه به یې وکړم او که دی راغی پړ پکې راغی و همدا اوس به یې سره وایي موضوع بلې خواته ځو د دوی ارګ مشر د جنازې په لمانځه کې سجده کوي حال دا چې په هیڅ دین کې په جنازه کې سجده نشته دلته هدف چې د ارګ د فحشا او د فساد کیسې راسنیزې شوې دا د قرآن حکم دی اوس به دی د لمانځه پوښتنه مانه کوي اوس به دی د لمانځه پوښتنه مانه کوي او زه به یم کوم ترې سور خط دی موږ ته وروره وخت پای ته چې زه د قرآن آیات ونه منم څه شی ومنم زه خو مسلمان نه یم بیا
دا مبارزه چې موږ کوو د قرآن لپاره کوو، دا مبارزه چې موږ کوو د دین لپاره کوو، دا وسیله نه ده، صریح حکم دی. قرآن تا ته حکم کوي چې غږ دې مه لوړوه، لوړ غږ د خر غږ دی. ولې ته غږ لوړی؟ دا قرآني حکم دی، دا ډاکټر عبدالله تفسیر نه دی. زه نه غواړم چې ډاکټر صاحب عبدالله ته توهین وکم، احترام لرم ورته. دوی ټول همدغه دي. سالي صاحب ورته وویل تاسو دپاره موږ الیاباد جوړوو. دوی ټول یو سره دغه ټیم په دې ډول دی چې الیاباد ته باید لاړ شي. او زه نه غواړم چې دغه کار وکړم لکه دوی چې کوي. موږ 8000 شکایتونه ثبت کړي او د دې شکایتونو دقیقه بررسي غواړو. که د دولت ساز ټیم سره د جمهوریت د بقا فکري را دي شي، د شکایتو په کمیسیون د میز په سر دې ودرېږي، دانه دانه شکایت ته د رسیدګي وشي. که یو سړی دا فکر کوي چې نه زه به په تقلبي رای باندې حاکم شم، خیال است، محال است، جنون است. د شکایت کمیسیون پایله منئ؟ شکایتو کمیسیون پایله د قانون په چوکاټ کې، د عدالت په چوکاټ کې، د شفافیت په چوکاټ کې. ډېره مننه کوم. درنو لیدونکو تاوده بحثونه یوې مسلې ته زه راځم. بله ورځ چې ما راغواړئ باید دغه اشخاص سره ما کېنوئ چې اقلا کوڅهي ادبیات نه کاروي. او دویمه مسله دا ده په بل بحث کې اوس وخت هم کم دی، دی به راولئ د اسلام مسایل به زما سره مخامخ مطرح کوي چې دی ډېر مسلمان دی او که زه ډېر مسلمان یم. بیخي د اسلام خبر نه یې، که ته خبره تا دا خبرې نه کوې. تاوده بحثونه پر همدې ځای سرته رسېږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.